بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. امید لرم زما ورونو خویندو چې ټول به ښه یئ او د صحت په جامه کې به یئ. نن درته یوه ډیره اوچته او بهترینه وظیفه ښیمه چې زموږ خوږ نبی حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ښودلې ده. زما ورونو خویندو، د مرګ نه سیوا د هر چیز نه د حفاظت د امن دپاره یو بهترینه وظیفه. زموږ خوږ نبی حضرت محمد صلی الله علیه وسلم فرمایي چې څوک هم خپلې بشترې ته د اوده کېدو په نیت باندې وخیږي او هغه سورة فاتحه او سورة اخلاص ووایي، نو دی د مرګ نه سیوا د هر چیز نه په امن کې شو. دا یو ډیره بهترینه وظیفه ده. سورة فاتحه کوم چې ده الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم دا، او سورة اخلاص قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد دا سورت مبارک. نو دا چې څوک هم چې کله کټ وخیږي او دا ووایي، نو انشاء الله دی د مرګ نه سیوا د هر چیز نه په امن کې شو. او که کامل یقین سره څوک د دې وظیفه کوي، نو انشاء الله دی به پخپله په امن کې وي. د کور د مال دا به د ډاکوانو د غلو د هر څه نه په امن کې وي، محفوظ به وي. نو دا یو ډیره بهترینه وظیفه ده چې زموږ خوږ نبی حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ښودلې ده چې زموږ دپاره پکې ډیره غټه فایده ده. نو دا ویډیو د خپل د نورو دوستانو سره ضرور شریکه کړئ او موږ خپل په دعاګانو کې ضرور یاد ساتئ. تر د بلې ویډیو پورې راکړئ اجازت. جزاک الله.